ګله بچۍ دا څنګه چې شوه اوسه پورې دې رانه وړه تروره پاسه چې ویندلې پوخو او وریجې ویندلې پخې کړې راپاسه راپاسه دونه ټوخېږي خیر دی دا د الله له طرفه دا بیماري ښه خفه کېږي به ورته نه خفه کېږي به ورته نه یا الله خیر الله دې ډېر ښاد کا امین بس ترور دوا راته کوه تروره ته زما ډېر خیال ساتې مهرباني د خلکو خپلې میندې دي او دومره پروا یې نه کوي او زه ستا ترور یم د ترورو مثال خو د مورې ترورو او چې ستا خیال ساتمه نو لکه د خپلې مور خیال چې ساتمه صرف دوا راته کوه دوا خو به درته کومه هغه د عبدالله جان څه پته ولګېده که نه هغه به چېرته په چکرو باندې ګرځي او تا ته وایي انټرویو له ځمه ما ته یې به بروزل انټرویو له ځمه وایي د ترور خیال ساته مالتې ما ته مه وایه مالزې ساتمه دوا ورته کوه بچی ته داسې مزوق شانته یې بس خو دی سوپرویزر کي سوپرویزر پېژنې دا یې چرګانو په حرم کي که نه چرګان خو به پرېښودو تا خو د چرګانو خپې ښې دي ښه دا خپې مې ډېرې کمزوري شي ډېر درد دی الله والده خوراک کوه خوراک دې له ښه دی ترورو الله دې خاص کا امین کي خیر دی زه خیر دی هغه چهلوله دې ګیا راوړې وه ما خو یا د کور صفایي وکړو تا له مې د چیو وریجې پخې کړې نو چیلو له بیا ګیا راوړمه دا ته به خیر دی چیلې مې وځم ابه راته سرېږي او زه به له ګیا راوړمه زه دې جارو جارو مې کو یا ترورو لاس مې ډېر ستړی شوی دی ما چې چا سره په نیمه ګنټه کې 3-5 جنۍ چولي په ما ساعت نه تېرېږي راپنجه شه دا پنجه خو راسره اچوه که نه خیر دی لږ پرو دې کمزوري مازوکې مې ډېر زیات خوږېږي دوا کوه چې هغه عبدالله جان له خدای ښځه ورکړي تا باندې به کار لږ کم شي الله دې ونه ورکړي موږ به هم لږه د دې کارونه وزګار کړو ترورو دوا راته کوه ته ځان موړ کړه که نه او ما ته دوا کوه او دا وڅکه وخوره ډېره راته ګرانې پیمان ترورو ښه دوا باش چینۍ نه ډېر تنګ یم نو چکې ګیا راوړې ګیا ولې راوړم او ځان زیبار به وځم دونه پچې هلته پرتې دي نو اوس له ګیا راوړو که پچې تې واردو خو ته چې اسکه خیر دی ښه شي خیال کوه پله یې کلک ونیسه ها بس دوا کوه په مخه دې ښه د مخې دې راشه مرازه نږدې یاره منګی به راله مات کي غلی غلی ګور یاره جوړ به څه په سات کي مرازه نږدې یاره منګی به راله مات کي ډېره راته ګرانه چیلۍ خو بس په دې پچو په دې رمباړو مې سره نه لګي راځه څه کې ساده ګله دا چیلۍ مې را په مخه کړې ده دا سرن له بوځمه او لږه ګیا مو له کومه یاره ښه ساده ګلې ځان له دې پملا ماته کړه ګیا راوړې دا ډېرې پچې کوي دا ګرځې څه لیونی شوې نو څه ورسره وکړو ساده ګله دا په کال کې څو بچي راوړي دې له بس الله پاک په کال کې یو بچی ورکوي نو ښه ساده ګلې مسلمانه چې سپی دله درکمه په کال کې 6 بچي راوړي کال کې 6 راوړي او که نه او که دا خو بیا ښه ده یار دا دله در کومه پپیو به موړي سپی بوزه پېښ وي او ښه برابر به او بچي به هم ډېرېږي په کال کې 6 دی خو یو ته به ناست دی څه په پچې غورځې مالبار کوي ښه او خوراک یې دومره نشته بس باره پرېږده سړېږي ښه او بس صحیح ده خو په صحیح حساب باندې را سره مارچه لګې سر په سر د سره مارچه لګومه مړه ته وکه به نه کي نه نه ساده ګله تا به ته خو دومره ساده تا به څوک دوکه کي نو ډېرو خلکو را سره دوکې کړي دی تا سره چې چا دوکه کړې دا به خدای پاک تباه کوي ښه او که نه نو یو کار وکړه که نه مړه بس صحیح دی راکړه ځه دا واله دغه راکړه ځه واله ځه راځه بچي راځه دا خفه دی که نه خیر دی په تا به چې خفه کېږي راځه دلته به بیا ډېر خوشحالې
ته ښې راځه په ترور باندې زیری وکړو چانس مې وانه سړی مې دوکه کړی راځه چانس مې وانه ترور السلام علیکم کوم سلام بچی دا دې څه راوستلو دا مې د لسپۍ راوسته ترورو نو په دې څه کې دا مې بس بازار کې مې یو سړی دوکه کړ ترورو راپاڅه شه چیلې مې ونه ورکړو سپۍ مې ترې راوسته یا بچی چیلې دې په سپۍ بدله کړه دغه ځای کې خو تاسو خلک نه پوهېږئ که نه وایي چیلې دې په سپۍ بدله کړه نو هغې به درله پچې کولې او ګیاګانې به هم درله خوړلې او په کال کې به یو بچی پیدا کوو نو دا ښه نه ده چې په کال کې شپږ بچي راوړي او پچې هم نه کوي او نه ګیا خوري په خپله به ځان مړوي راپاڅه شه ترور دا ګله بچی سر وخوري بله ورځ باندې چا ټل خرڅوي دا څوک نه لري ترورو تا نه دلته په کور کې بس منګه تنګي نو تا به څوک څه وایي خو په دې باندې مبارکي نه راکوي چې چانس مې دلی و الحمدلله جان دې خدای په خیر راولي ته خو ما په چا خرڅوي ورته دې کار وکړه چې یو کار خراب شو دې کار وکړه چې دا پیسې واله په پیسو باندې څه کوې ترورو چیلې پې واله یې تاته ګله لاړ شه چیلې ته یو بله چیلې واله چیلې نو ولې دا سپۍ ښه نه ده چې په کال کې شپږ بچي پیدا کوي او پۍ به هم ډېر کوي دا خو حرامه ده دې په حرامه بالا دلته کې خو بس کار دی پۍ دې مطلب دی او پۍ به درته مېلاوېږي دا خو د موږ مذهب کې بچی حرام دي یا بچی یا بچی تا دې الله پوهېږي خلک زه یې دوکه کړی ما دې خود دوکه کړی ما خو ته په لار دومره ګډاګانې وکړې چې نو اوس د دې سره څه وکړم دې ګرکم ته چا په ګوته کړی وي نو د دې سپۍ سره اوس څه وکړم نو دغه ځای کې مې مال پرېږده ښځه پاسه ځه اوشه مانې خدای نه پېږي کور شه نه ځي وبرې خورې لرې شه چې دې خوا نه اتاو شه دا پیسې واله نه دا څو روپۍ دي ټول دا 10,000 روپۍ دي یو بچی نه یو بله چیلۍ راوله یو بچی نو او که د ترور دی راته بیا چې ښه ونه کړي هغه د پمپینو باندې د سلاکې خو د چیلۍ راوله ژر کوه صحیح ده یا خدایا یا زما د کونډې خدایا یا خدایا پاکه سهار شو او غرمش په ساده ګل پته ونه لګېده چې څه چل دی کړی السلام علیکم وعلیکم جیجو کیتی پیتی کیتی پیتی دا څوک ده دا ماشومه ده ما څه قلاریږي څه بي نو زی ولا قلارومه او ما له خو جدار کې څوک ماشوم راکړي وایي ساده ګوله تاسو ماشومان ډېر خوشحالېږي وایي قلاروي زه ورته یم ښه نه خوږېږي تو یو خو ته په خپله کمزوري نو زه هم درته کمزوري ښکارم تا کې دقه چل دی که نه نو نه خوږېږي ښه کیتی پیتی تا دا تعویذونه د لنده ډېره خوښه ده ما څه څونه ښایسته قلاره ده ورته وګوره خیال یې کوه یا پردي واړې دي خوب ته نه دي ترور چیرې راته میلاو نه شوه اوس پسې بېل یم زما څه خیال دی عبدالله جان دی دا کور دی ورګه ور ورته ډبومه دې خلکو هم کار نشته او ته راځه چې تا خو ایسته ته کور کې ورکړمه راځه زما سبب خوښه ده دا ماشومه ماشاءالله ورته وایه خوله کې دې غاښونه نشته تور دې نظر یې نه کېږي مېلمه په خیر راځي څنګه ده ښې خیر خو د عبدالله جان مېلمه ما وې زما د مور لږ تپوس وکړه کور کې موبایل نشته نو بیا ما ته په ټلیفون ووایه ښه ځه بس زه درته اواز کومه نو بیا راځه صحیح ده صحیح شو د عبدالله جان ملګری راغلی دی که نه وایي زه د هغه د مور تپوس کومه نو ته خو ناجوړه وې که نه نو ته د دې ځای نه پاسه زه به درته کښېنو چې ډوډۍ به وکړي بیا به ځي نو حجرې ته خو تاله لګولې ده که نه عبدالله جانو چې زما پکې کمپیوټرې پرتېږي مړې ته هر وخت یې ماته ګوړې کښېنه خیر دی ځه
ده سمله سمله بس ما بازه ده څه دا باندې ته سمله ده د خولې نه غږ وباسه بس مېلمه دې لږ ساعت به کښېني او بیا به ځي ښه زه ورته داسې نه یم چې به دې کټ کې زما ترور پرته ده صحیح ده بھائی صحیح ده که نه مېلمه راځه مېلمه راځه بخیر څنګه دې کښېنه دې مخامخ کټ ته کښېنه مخامخ کټ بس حبه تبه ناست یم نه نه پاسه دې بل کټ ته کښېنه نه بس حبه تبه ناست یم په تبه ناست یم دا راځه د دې بل کټ ته کښېنه مېلمه حبه تبه ناست یم څنګه په تبه ناست یم خدای دې بې خبرې پاسه څنګه په تبه ناست یم خو دې ولې ووالم نو ځکه مې وویل چې په دې کټ کې زموږ ترور پرته ده موږ تاله پټو هغه ستر کوي او ته مې وایې زه په تبه ناست یم په تبه نه ناست د هغې تبه ده د هغې د پاسه ناست یم وځه خدای دې غرقه چې غرق شي پاسه ترورو پاسه بوی دې نه ښه ایسته یم مې ډېرې وژلې وې داسې چې راباندې پراته وو خپه سره باندې ناست یم خیر دی ترورو او دغه دی زه ځمه د چیلې غم کوم چې چیلې راولم ښه انا وانت ما تنزلك وكان قال ما يقدر هذا ذلك ورګه ساده ګولا السلام علیکم نه وعلیکم سلام تا زه ولې بله ورځ دوکه کولی وه چې تا مانه چیلې واخیسته او تا مانه سپی راکړه ولې څه چل یا مسلمانه خو زما روزګار دی ما ته خو دوکه کړی نه تاله مې سپی ده که مې شپږ بچي راوړي د شپږ بجې خلکه دا ستا روزګار دی د ګڼکپي ستا روزګار دی نه نه ګڼکپي خو زه نه کوم ما خو تا باندې چیلې مې ته خرڅه کړه سپی مې د باندې خرڅه کړه نو دا هغه خو د سپی پی خو ارام دي که نه نو موږ خو پی راخلو چیلې که نه ولې ما تا ته ویلې چې ته پکې ځان له پښې پخه کړه نو ولې په هغې کې خلک ځان له شملې کوي څه دا قسمت دی زار کومه چې بچي راوړي نو هغې ته باندې بچي سپی پرېښوده که نه کوترې نو دا وایي دا ستا خبرې دي د مازغه دي راجوړ خبرې اوس دې په مازغو مې درته کار پرېښوده ساده ګوله ما ته ولې قارېږې زه تا ته هېڅ هم نه ویم زه تا ته نه قارېږم خو دا راته ووایه چې ته د خلکو سره دا ګڼګپیانې کې ته به خدای پاک له څه جواب ورکړې زه خو راته هېڅ هم نه یم الله له به زه څه جواب ورکړم زه څه ګڼګپ خو نه یم سوداګر یم چیلې علم او په خلکو یې خرڅوم سوداګر یم چیلې علم او په خلکو یې خرڅوم الله پاک به دې تپوس کوي ټیک ته ته خو به ځاله دا دنیا به ښایسته کړي خلک به دوکه را دوکه کوي چاله به د چیلې په ځای سپی ورکړي او د سړنا په ځای به ورې خر ورکړي نو خدای پاک به دې تپوس کوي او خو اخرت به دې خراب وي دا یاد ساته ساده ګوله ګوره ساده ګوله ته اوس چېرته ځې چېرته روان زه ځمه ما له به ترور پیسې راکړي 10,000 روپۍ وایي چیلې راوله داسې کار کوو ساده ګوله هغه ورځ مې دوکه کړی وې دغه ګل بهانه بس معافي راته کوه نن دله داسې چیلې در کومه چې پپویو به دې ګاونډیان هم ماړي او ته هم پې موړې مړه چې ته سربندې ورته چې ولې بې سپی دی قسم په خدای ته وګورې بس صحیح دی ځه صحیح دی بس څو به راله راکړي بس فاینل به دله په 10,000 روپۍ درکړم په 10,000 خو تا زما په جیب کې ولیدې په 10,000 کېږي ما په خپله 200 پکې ګټم 200 پکې ګټې ښځه بس صحیح ده ځه چې بې میلې ته نه ځمه چې خوشحاله دوا به راته کې بیا چا سره دوکې مه کوه الله له به جواب ورکړي زمړه بیا مې دله دوکه کړ د ته میلې ګڼکپ جوړې لیدلی نه دی ترور په مخه ګیلې کوي وایي د چیلې نه دې خلاص کړم د چیلې نه دې خلاص کړم سمه غټه چیلې ورې راولم چې پاتې وي ترور چیلې دې مبارک شه چیلې مې دې راوسته بس هر وخت به دې ګیلې کولې چې د چیلو نه دې خلاص کړم د چیلو نه دې خلاص کړم سم انګریزي چیلې مې دې راوسته غټه کڅوړه مې ته پرته ده کڅوړه د دې خدای شکر د چیلې په شان دی دې ګورم چې چیلې د دې دا اوس نظر کوم ځای کې لګي چې ته موږ ته وایې چې دا چیلې دی یا دا ګویا دا خو چیلې چیلې دی